جوامعی که مسئولان و مردم به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند به سرعت و با قدرت راه آبادی، شکوفایی، اقتدار، عظمت و پیشرفت را طی می کند. یکی از اسرار توفیق نظام اسلامی از زمان خلافت راشده تا خلافت عثمانی نبودن فاصله میان رعیت و حکومت بوده است. عدم اعتماد رعیت حکومت را در برابر دشمن خارجی قدرت دفاع نظامی را شدیداً کاهش می دهد و در عرصه پیشرفت و سازندگی حرکت را کند و گاه متوقف می سازد. برنامه رعیت و حکومت، درس‌های مهم از سطور تاریخ برای ما و مسئولین. این برنامه را سه‌شنبه ها ساعت 8:10 قبل از ظهر، تکرار آن را چهارشنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنونده های عزیز رادیو حریت به یکی دیگر از برنامه های رعیت و حکومت خوش آمدید. امیدوار هستم هر جای هستین صحتمند و سلامت باشین و در حفظ پناه پروردگار باشین. برنامه رعیت و حکومت برنامه‌ای است که در این ما کوشش میکنیم که از لحاظ سطور تاریخی به قضایای نظام‌های اسلامی بپردازیم و ببینیم که امارت اسلامی و همچنان رعیت امارت اسلامی چی واجبه ها و چی مسئولیت ها متوجه یکدیگرشان می شود تا از این طریق بهتر به مسئولیت های خود متوجه شوند و در راستای شکوفایی و ترقی و تعالی و پیشرفت با همدیگر گام بردارند. عنوان برنامه است که نظام های وضعی بشری از جمله جمهوریت یا دموکراسی یا هر نام دیگری که برش بتیم مانع تطبیق اسلام است و به همین دلیل می‌خواهیم که واقعیت جمهوریت را به حیث یک سیستم واضح بسازیم که شما شنونده‌های عزیز درک بکنین که واقعاً نظام‌های وضعی بشری به حیث یک سیستم مانع تطبیق اسلام است و در یک ترکیب هرگز قابل تطبیق نخواهد بود، چون جمهوریت دارای ارزش‌ها و خطوط سرخ است که با ارزش‌های اسلام کاملاً در تضاد و تناقض است و خوشبختانه 2 سال قبل حاکمیت 20 ساله جمهوریت در همین فصل سال در افغانستان سقوط کرد. قبل از اینکه بالای اصل موضوع تمرکز کنیم، خوب است که در نخست تذکر کوتاه به ارتباط بستر شکلگیری جمهوریت داشته باشیم، طوری که اگر سر به تاریخ شکلگیری جمهوریت بزنیم در میابیم که خاستگاه اصلی او اروپا بوده و اساساً جمهوریت در عکس العمل با نظم کلیسایی و فیودالی در اروپا قرنها حاکمیت داشت و بالای مردم هر نوع ظلم را انجام میداد شکل گرفته و در طی قرنها مبارزه و قربانی روشنفکران به جایگاه اصلیش یعنی به حیث یک سیستم حکومتداری در جهان تبارز کرده. زمانی که کلیسا در اروپا حاکم بود، پاپ، قیصرها، فیودالها به حیث نماینده های خدا در روی زمین بالای مردم حکومت میکردند، طوری که حلال را حرام و حرام را حلال تعیین میکردند و بالای مردم ظلم و بربریت را انجام میدادند که گویا تمام مردم برده های آنها باشند و مردم مجبورند برای تأمین رفاه پاپ ها، قیصرها و فیودالها کار کنند. از نمونه‌های برجسته ظلم فیودال‌ها این بود که آنها صاحب هزاران جریب زمین بودند که در زمین‌هایشان هزاران کودک، جوان، مردان، زنان و بزرگسالان کار می‌کردند و به دلیل که فیودال‌ها به کلیسا مالیات پرداخت می‌کردند به هر شکل ممکن از مردم کار می‌کشیدند و مردم تحت اداره فیودال‌ها هیچ نوع اختیاری از خود نداشتند و از قبیل اینکه چه وقت نان بخورند، به چه اندازه بخورند و روزانه چند ساعت کار کنند، که چه وقت بخوابند و حتی اینکه ازدواجشان به خواست خود مردم نبود، باید فیودال‌ها یا به اصطلاح سرمایه‌دارها تصمیم می‌گرفتند و خوبترین هایشان را برای خود انتخاب می‌کردند و از این گذشته زمانی که یکی از فیودال‌ها می‌خواست قسمت از زمین‌های خود را به فروش برساند، با تمام کارگرهای زمین آنان را به فروش می‌رساند که این نهایت بی‌حرمتی در حق مردم بود و صرف به مردم من حیث یک برده نگریسته می‌شد و بس. این حالت دوام داشت تا اینکه حوصله این مردم سر آمد و تعداد از مردم به حیث روشنفکران در بحبوحه از ظلم کلیسا قد علم کردند و با تمام توان به شکل عکس العملی نه عقلی
دشمنی خود را با کلیسا اعلام کردند و کلیسا را با تمام خوبی ها و بدی ها که داشت رد کردند و برای مردم یک نظم و سیستم جدید را معرفی کردند. تا اینکه روشنفکران طی چندین قرن قربانی دادند، فضا پیدا کردند تا بالاخره کلیسا را وادار کردند تا با آنها به توافق برسد و در نهایت کلیسا و روشنفکران به یک حل وسط توافق کردند که اساس عقیده جمهوریت حساب می شود و همین اساس جمهوریت بر اساس عکس العمل علیه دین عیسویت، کلیسا که پاپها و قیصرها در رأس آنان بودند و ظلم کمرشکن بالای مردم شکل گرفت عقلی نبود، چون کلیسا میگفت ما حق هستیم و روشنفکران میگفتند نه خیر ما حق هستیم. در نهایت به چیزی غیر از این دو که آن هم همان جدایی دین از زندگی بود توافق کردند، مثل اینکه یکی میگفت شیر سفید است، دیگر میگفت نه خیر سیاه است. پس نتیجه این شد که نه سفید و نه سیاه، یک رنگ دیگر. پس کجای این کار عقلی است؟ جمهوریت یا سرمایه‌داری با استقلال گرفتن از کلیسا سه موضوع اساسی را من حیث دولت برای مردم ضمانت کرد. اول، آزادی ها. به دلیلی که مردم در تحت حاکمیت کلیسا از هر نوع آزادی برخوردار نبودند و بردگونه زندگی می‌کردند، جمهوریت تازه شکل گرفته آزادی‌های بی قید و شرط را به مردم در 4 بخش قانونی کرد. آزادی عقیده. این نوع آزادی در غرب 100% حاکم است و هر انسان اختیار دارد تا با هر نوع دین و فکر زندگی کند و اختیار دارد که از هر از گاهی به تغییر دین و عقیده خویش بپردازد. و حاکم بودن این نوع آزادی مانع تطبیق اسلام خصوصا در بخش حکم ارتداد است، چون در اسلام آزادی عقیده وجود ندارد. پس کسی که دین را تغییر دهد مرتد خطاب می شود و جزای مرتد مرگ است. آزادی ملکیت. در موجودیت این نوع آزادی همچنان اسلام و احکامش قابل تطبیق نخواهد بود، چون در تحت این نوع آزادی فرد اختیار دارد که از هر راه و روشی به کسب مالکیت و ملکیت بپردازد. فرق نمی کند که از راه عیاشی، تجارت شراب، داشتن فاحشه‌خانه از طریق سود که عمده‌ترین وسیله کسب درآمد است، افراد کسب درآمد کنند و همه این منابع از آدرس اسلام حرام و مردود است، خصوصا به ارتباط سود که تمام معاملات تجارتی در سراسر جهان به همین اساس صورت می‌گیرد. اسلام موقف جدی گرفته است و به هیچ صورت تحت هیچ گونه شرایطی به اتباع مسلمان اجازه نمی‌دهد که معاملات سودی داشته باشد. مورد دیگر آزادی بیان هست. آزادی بیان موجودیت این نوع آزادی نیز در اسلام قابل تطبیق نخواهد بود، چون افراد در تحت این نوع آزادی به هر دینی و هر انسانی که بخواهند تمسخر می نمایند و این کار من حیث یک حق اساسی مردم شناخته می شود. پس اسلام و احکامش در تحت این نوع آزادی ها هر از گاهی مورد توهین و تمسخر قرار می گیرد. آزادی فردی. این نوع آزادی برای مردم حق می‌دهد تا به هر شکلی که خواسته باشند زندگی کنند، میلشان که برهنه می‌گردند یا هم هر شکلی را که دوست دارند، تا زمانی که آزادی دیگران را سنمن نزنند و کسی حق ندارد در امور زندگی افراد مداخله کند. پس موجودیت این نوع آزادی‌ها همچنان مانع تطبیق اسلام است، چون اسلام امور زندگی فردی و جمعی انسان‌ها را با مداخلات خود حل نموده و طوری که زن و مرد حق ندارند که عورتهایشان را خلاف حکم اسلام برجسته سازند. مورد دوم اکثریت است. در حاکمیت کلیسایی تنها پاپ بود که حلال و حرام را تعیین می‌کرد و حق و باطل را برای مردم به معرفی می‌گرفت و به زعم روشنفکران حاکمیت مطلق به ظلم و استبداد منجر می شود. بنان با شکلگیری جمهوریت که خود معنای جمهوریت یعنی ریپابلیک یعنی اکثریت مردم یا اکثریت معنا می شود، به این معنا که حق تعیین احکام زندگی یا همان تعیین حلال و حرام یا اینکه چی چیز حق است و چی چیز باطل به دوش اکثریت است و اکثریت مردم است که مصداق عملی آن پارلمان در دولت هاست. و همچنان مورد دیگر تفکیک قوا است که پس از اینکه دین از امور سیاسی و زندگی جدا شد، مفکرین غربی برای اینکه از تمرکز قدرت در دستان یک فرد جلوگیری نموده باشند تفکیک قوا را مطرح ساختند، طوری که مثلث تفکیک قوا را معرفی کردند و آنها عبارت از قوای مقننه، قضاییه و اجراییه و این سه قوا از اصول برجسته جمهوریت به حساب میاد. اما در واقع همه این موارد یک خیال است تا حقیقت، چون در جمهوریت یک تعداد از مافیا و سرمایه‌داران به قدرت میرسند و قوانین را در هماهنگی با تمام بخش‌های ذی‌دخل طرح کرده و کارهای مافیایی و جنایات خود را در قالب قوانین انجام میدهند. ببینیم تجربه تطبیق جمهوریت در جهان و افغانستان به چی گنده ها کشانده شده و چی نتایج را به بار آورده. از لحاظ اقتصادی آکسفام، گروه غیر دولتی مبارزه با فقر، نابرابری و گرسنگی، با انتشار گزارشی در حاشیه اجلاس داووس اعلام کرد که
82% ثروت جهان در اختیار 1% از جمعیت کره زمین است. همچنان این گزارش می‌افزاید که اگر توزیع ثروت عادلانه انجام می‌شد 200 میلیون نفر از فقر شدید نجات پیدا می‌کرد. نتیجه گروه تحقیقاتی به رهبری توما پیکتی اقتصاددان فرانسوی نشان می‌دهد که ثروتمندان جهان که 1% جمعیت کره زمین را تشکیل می‌دهند موفق شدند از سال 1980 تا کنون ثروت خود را 2 برابر کنند. محیط زیست. تمام موجودات زنده برای ادامه حیات خیش به یک محیط پاک و عاری از هر گونه آلودگی نیاز دارند که متاسفانه با تطبیق نظام وضعی بشری جمهوریت در بیش از 1 قرن آب، خاک و هوا همه آلوده شدند، طوری که مردمان اهل امریکای جنوبی، آفریقا، آسیا و حتی اروپایی ها نیز به این قضیه پی بردند که محل سکونت آنها آلوده شده است. حتی به اندازه‌ای که اطفالشان معیوب به دنیا می آیند، ساکنین آن شدیداً از زباله‌ها و مواد فاضلاب زهری و سمی که به دریاها، آب‌ها و دریاچه‌ها سرازیر می شود متضرر شدند. همچنان در زمانی که سخن از کاهش انتشار کربن زده می شود، در این حال مواد فاضله زهری به جهان سوم فرستاده می شود که سبب مرگ بسیاری از مردم این کشورها شده و اراضی قابل زرع را آلوده ساخته و ماهی‌های موجود در آب‌ها، دریاها و اقیانوس‌ها را نیز از بین برده. در 20 سال حاکمیت جمهوریت افغانستان فاسدترین کشور جهان بود. فحشا به اوج خود رسیده بود، طوری که در هتل‌ها، دانشگاه‌ها، رستوران‌ها و حتی ارگ جمهوریت هم فحشا بیداد می‌کرد. جمهوریت باعث شد که نظام خانوادگی از هم بپاشد، چون با فضا شدن آزادی‌های چهارگانه لازم است کسی در امور زندگی شخصی کسی دیگر دخالت نکند. نمونه بارز آن ایجاد خانه‌های امن در سایر ولایات افغانستان بود که با اندک اختلاف میان زن و شوهر، زن حق داشت که خانه‌اش را ترک کند و به خانه امن پناه ببرد و این طور جمهوریت توانست سایر ارزش‌های اسلام که صبر بر مشکلات است از بین برده و امور خانه و فرزندان را بی سرنوشت گرداند. علاوه بر این گراف بلند طلاق، فرار زنان از خانه، بدان زمان آن فرار رسیده است که باید بر داشته‌های نظام اسلامی و امارت اسلامی افتخار ورزید و همچنان از او نقمت‌ها و بدیهایی که در سیستم نظام وضعی بشری است و الله متعال ما را از او رها کرده و خلاصی داده، از او شکرگزاری و سپاسگزاری کنیم. برای بحث بیشتر ما عده‌ای از شنونده‌های عزیز و از رعیت سخنهایی را داریم که از اونها پرسیدیم تا تفاوت‌ها و یک سلسله مزایا را برای ما بیان کنند. ببینیم که نظریات شنونده‌های عزیز ما در مورد امارت و نظام اسلامی و همچنان جمهوریت و نظام وضعی بشری چیست و چگونه تفکیک کردند. توجه شما را جلب می‌کنم به نظریات رعیت در مورد موضوع. که اوس موږ ګورو اسلام په د ژوند هره برخه د ژوند هره برخه ته موږ ګورو هغه د اسلام کې د غیله پر یو لار راسته ده، خو اسلام مطالعه نشته ده متاسفانه. نو که اسلام مطالعه شي د ژوند هره برخه څیړي اسلام. لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړله د مطالعې کمښت ده. په اسلام کې موږ مطالعه نه لرو، اسلام کې پوهېږو نه، موږ اسلام کې مطالعه نه ده کړې، موږ پکې نه پوهېږو. که چیرې موږ خپله دغه قرآن شریف د اسلام مقدس کتاب په دغه کې د ژوند هره برخه څېړل کېږي. که چیرې موږ په دغه ولولو صحیح مثلا ټولو باندې ځان وپوهوو نو موږ د ژوند هر ستونزې هر ځای کې موږ بند کېږو، موږ د حل لاره ورته پیدا کولی. ښه تر هغه ځایه چې موږ پوهېږو په اسلام کې د حکومتدارۍ نظام ډېر یو نرم نظام، ډېر یو مثلا د ژوند هرې برخې ته پکې پوره احترام، پوره درناوی سوی ده د اسلام په خپل اسلامي نظام کې، چې لکه څنګه چې موږ د پیغمبر علیه السلام هغه وختونو هغه سیرت ته په کتو سره وګورو نو اسلامي نظام په معمولا د یو عادي او د ژوند هرې برخې ته پکې پوره پاملرنه سوې ده. ولې نشته ده؟ ځکه یو دولت د ملت د نمایندګان راجګېږي، د ملت څخه یو څو نفر راجګېږي، هغوی بیا دولت تشکیلوي د ملت د ښېرازۍ لپاره. نو د دوی ترمنځ اړیکې ډېرې زیاتې مهمه دي، ځکه دغه دولت داسې د ملت لپاره دولت، د ملت داسې د دولت حمایت کوي، ملاتړ کوي.
چون از نامش پیداست دین مقدس اسلام یگانه دین واحد و یگانه دین مکمل است که تمام مسلمانان عقیده کامل و راسخ به این عقاید و مذاهب دارند و هر راه حل زندگی و هر راه حل پرابلم و مشکلات انسانی در دنیای امروزی را میتونیم در دین مقدس اسلام جستجو کنیم. دلیل عمدهش این بوده میتواند که دین مقدس اسلام در جوامع مختلف اسلامی یا مسلمه با تدابیر مختلف تعریف میشه. فرض میکنیم یک شیخ از دین مقدس اسلام تا حد علمیت داره چیزی از خود میگوید، ولی یک کسی که در حالت عادی از تحصیلات ابتدایی داره او دین مقدس اسلام را گونه دیگه برای مردم ما حال تعریف میکنه. بنابراین نظر ما این است که بیاین مردم و ملت مسلمه یک مسلمان را مطالعه نکنه، چون مسلمان تکمیل نیست، دین مقدس اسلام را مطالعه کنه، چون دین مقدس اسلام دین کامل و راسخ است. نظام حکومتداری در اسلام قسمی که ما شما در جریان هستیم همیشه وقت تضاد بین جوامع مختلفه یا اصحاب مختلف دیگه مثل اصحاب صلیبیه و غیره با اسلام بوده و هیچ وقت به عقیده هستند مردم مسلمان که جنگ بین کفار و ملت مسلم خاتمه پیدا نمی کند، بلکه تا ابد دوام پیدا می کند. به خاطر از اینکه این یک تضاد است. تضاد عمده این است که دین مقدس اسلام ارزش های خود داره که دین های دیگه یا مذاهب دیگه با او اصحاب در تکر است. قسمی که قبلا هم من فرمودم هر آن کسی که میخواد در مورد اسلام معلومات پیدا بکنه باید مرجع درست مطالعه بکنه در مورد همون کسی که از اسلام از دایره اسلام صحبت میکنه او را به تمام معنا بشناسه و معلومات مکمل در مورد خود دین اسلام معلومات میگیره. نه بله، چون در یک کشور اسلامی وقتی سورس و منبع اساسی دین هست، بنان همون دین و مذهب است که از قانون ساخته میشه با مو ارزش های اسلامی ملت و جامعه همون جامعه. بسم الله الرحمن الرحیم. پرته له شکه که چیرې موږ اسلام په رښتینې توګه باندې مطالعه کوو او هغه کوم چې واقعي اسلام دی، هغه څه چې د اسلام دین موږ ورته ویلی شو، هغه یو مکمل او د بشري ټولنیز اقتصادي سیاسي ژوند لپاره یو مکمل قانون او یو مکمل دین دی. هغه د لباسو د جامو د اغوستلو څخه شروع د خوړو د ډوډۍ د خوړلو د لاره کې د تګ حتی د سیاسي ژوند د اقتصادي ژوند په کورنۍ کې ژوند د نړیوالو حکومتونو سره روابطو په ټولو مسایلو باندې ډېر پراخ غږېدلی دی او ډېر پراخې تګلارې ورته لري. پرته له شکه هر څه له ناپوهۍ څخه کېږي. له بده مرغه چې اوسني مسلمانان د واقعي اسلام څخه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي. که چیرې زموږ تاسو خپله ټولنه وګورو، زموږ 50 یا 40% خلک حتی د لیکلو او لوستلو سواد نه لري، نو په جهالت باندې هیڅ کله بریالیتوب نه محقق کېږي، هیڅوک کامیابي ته نشي رسېدلی. موږ په اقتصادي ژوند کې هیڅ نه لرو، د لباسو کالیو نه شروع د څپلیو پورې، د کمپیوټر پورې، د بوټانو پورې، حتی دغه ورځني کوم وسایل چې استعمالو دا موږ د خارج نه راځي. نو پرته له شکه موږ چې کله مطالعه ونه لرو، موږ کله چې اقتصاد پیاوړی نه، موږ چې کله خپل دین په واقعي شکل باندې نه وي مطالعه کړی او موږ په ناپوهۍ کې ژوند وکړو، نو موږ به همدغسې یو او موږ به خپل لاره موږ ونه ورکه وي او موږ به بریالیتوب ته نه رسېږو. په اسلام کې د حکومتدارۍ نظام څنګه دی؟ تاسې په دې اړه څه وایئ؟ د اسلام حکومتداري نظام که چیرې موږ او تاسو مطالعه کوو، هغه داسې یو نظام دی چې د ټولنې د هر وګړي حق پکې خوندي دی، هغه که ماشوم وي، هغه که ځوان وي، هغه که ښځه وي، که هغه نارینه وي، که هغه مسلمانان وي، حتی که کافران وي. په اسلامي نظام کې د ظلم، د استبداد، د بربریت په ضد باندې مبارزه شوې ده او همیشه د غریبو کسانو، د بېوزلو کسانو دفاع شوې ده. که چیرې موږ د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ژوند مطالعه کوو، هغه د هجرت په 2م کال کې چې کله مدینې منورې ته ځي، هلته یو کړنلاره د مدینې منشور په نامه باندې جوړوي چې هلته پکې په اداري سیستم کې هغوی داسې یو کړنلاره جوړوي، داسې یو قانون جوړوي چې هر څوک چې وړتیا لري هغه دینی، عقیدتي، د دینی او عقیدې پر بنسټ باندې هغه او وړتیا بنسټ باندې هغه مقرریږي، نه د روابطو، د شناخت او د واسطې په اساس باندې. همدارنګه که چیرې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نظامي سیاست کې وګورو، په نظامي برخه کې هغوی همدارنګه داسې یو کړنلاره خلکو ته
غوره کړې وه چې ویلي وو چې هر هغه څوک چې ظلم کوي، هر هغه څوک چې قتل کوي، د هغه نه به موږ حمایت نه کوو او هغه به موږ د کلي کور نه باسو. همدا سبب و چې دغه اسلامي ټولنه په یوه امن او په ارامه فضا باندې مبادله شو. مسلمانان دې ته لیواله شول چې راشي اسلام ته مخ راوړي. همدارنګه که چېرې موږ اقتصادي سیستم وګورو، پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم کله چې مدینه منوره کې و، هغه داسې یو کړنلاره انتخاب کړې وه چې د عشر د زکات له لارې د کفارو سره د جهاد نه وروسته د غنیمت له لارې او همدارنګه هغه کفار چې په اسلامي سیمه کې اوسېدل د هغوی نه د جزیې د اخیستلو د لارې نه ټول اقتصاد ډېر ښه تامین کړی و او هېڅ مشکل هم پکې نه و. پرته له شکه که چېرې موږ د اسلام دین او هغه اوایل کله چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم راځي او دعوت او تبلیغ کوي، یو ټیم جوړي، که هغه موږ مطالعه کوو په دې باندې موږ پوهېږو چې په واقعیت هم یوازینی د اسلام د بریا لار او د کامیابي لار او یوازینی ځانګړنه یې هغه د یو ښه دولت او یو ښه نظام رامنځته کول و. که چېرې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم یو ښه دولت او یو ښه نظام نه و رامنځته کړی، پرته له شکه چې اوس به اسلام دین دې مرزو ته نه ورسېدلی، یو دومره به پراخ شوی نه و. نو دا په دې معنا ده چې په اسلام کې یو ځانګړی دولت، یو نظام، یو جوړښت داسې شته دی چې اسلام دین وکولی شو او مسلمانان وکولی شو ترڅو اسلام ډېر ځایو ته ورسوي. او د دې شاهدان موږ تاسو خپله یو چې کله پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ژوندی و، بعثت درلوده، هغوی ولایتونو ته مثلا د والیان لیږل، هغوی نور هیوادونو ته استازي لیږل، هغوی په اقتصادي برخه کې په هره برخه کې ځان ته استازي نمایندګان درلود، هغوی نه به یې پوښتنې کولې، د هغوی نه به یې حساب غوښته، قاضیان یې حتی درلودل. نو دا ټول د دې ښکارندویي کوي چې په اسلام کې نظام او دولت شتون لري او یو ډېره مهمه ځایگاه هم لري او یو ډېر مهم رول لوبولی. سپاس از اینکه تا این دم ما را همراهی کردین و همچنان از برنامه رعیت و حکومت شنیدین. امیدوارم که همیشه برنامه رعیت و حکومت را از رادیو حریت شنونده باشین. تا برنامه بعدی شما را به الله پاک و لاحضال میسپارم. خداوند یار و مددگارتان باشد. جوامعی که مسئولان و مردم به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند، به سرعت و با قدرت راه آبادی، شکوفایی، اقتدار، عظمت و پیشرفت را طی می کند. یکی از اسرار توفیق نظام اسلامی از زمان خلافت راشده تا خلافت عثمانی نبودن فاصله میان رعیت و حکومت بوده است. عدم اعتماد رعیت حکومت را در برابر دشمن خارجی قدرت دفاع نظامی را شدیداً کاهش می دهد و در عرصه پیشرفت و سازندگی حرکت را کند و گاه متوقف می سازد. برنامه رعیت و حکومت، درس‌های مهم از سطور تاریخ برای ما و مسئولین. این برنامه را سه‌شنبه ها ساعت 8:10 قبل از ظهر، تکرار آن را چهارشنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید.